دغه شان د زوی ښځه انګور دا په سړي باندې څه ده حرامه ده ځکه چې دا د زوی په نکاح کې ده او دا ګوره همیشه دپاره حرامه ده که دا زوی ترې مړ هم شو دا بیا هم حرامه ده خو دا د هغه زوی دپاره چې الله وایي من اصلابکم چې هغه ستاسو د ملا نه پیدا وي یعنې هغه نه چې په خوله باندې ورته زوی ووایو یا رضاعي زوی دا پکې بله فایده راغله لکه یو سړی دی د هغه زوی دی رضاعي زوی څنګه شو رضاعي زوی څه ته وایي چې د هغه ښځې وله پۍ ورکړې دا اسان جواب دی دې رضاعي زوی واده وکړو نو اوس د ده دا ښځه په دې سړي حرامه ده که نه ده ولې حرامه ده وجه خو ما ته نسب کوم ځای کې د الله بندګانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حرامېږي د نسب د لاسه دلته خو نسب نشتی نو چې نسب نشتی نو حرمت نشتی رضاعت کې هغه څه حرامېږي چې په نسب کې حرام نو دلته خو منځ کې نسب نشتی شتی نسب او تا باندې چې ستا د انګور حرامه ده په منځ کې نسب دی ولې حرامه ده د زوی په نکاح کې ده خیخي ده ښه دلته خو نسب نشتی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رضاعت کې هغه څه حرامېږي چې حرام وي په څه کې په نسب کې بله د الله وایي چې د هغه زوی لور په تاسو حرامه ده چې ستاسو د ملا نه پیدا وي دا د ملا نه پیدا دی دا هلکې د ملا نه پیدا دی نه دی پیدا نو دا څنګه حرامېږي په ده باندې داسې یو مسله منځته راغله ښه بله په ښځه باندې سخر حرام دی په ښځه باندې سخر حرام دی نو دغه شان په ښځه باندې د خاوند زوی حرام دی پوهېږئ که نه